السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د خبیر او بصیر الله تعالی په نامه. Welcome to Hamdar Professional English Learning Program from Ehsas Google TV. خوږو دوستانو، لکه څنګه چې مونږه تاسو سره وعده کړې وه چې د الفبا برخې سره به مونږه نور برخې هم مخ په وړاندې وړو، تر څو پورې هغه ملګري چې هغه یو څه ناڅه انګلیسي ښه وي هغوی هم مونږ سره اشتراک وکړي او هغوی هم د یو طرفه انګلیسي نوي لغتونه پیدا کړي، شارټ فریزز پیدا کړي او هغه فریزې هغه لنډې جملې کوم چې همیش دپاره او هر ورځ ډېر استعمالیږي، نو موږ ډېر کوشش په دې باندې کولی چې هغه جملې راوړو یا هغه لنډې جملې راوړو چې د یو طرف ته زموږ د پرننسیشن برخه، د ریډینګ برخه او د بل طرف ته زموږ د ویکابلري برخه برابر شي. نو ملګرو، راځو په لومړي قدم کې موږ ویو چې شارټ phrases section. ملګرو، زه به هر پریز یا هر جمله دوه ځل تکراروم او د پښتو معنا به ورسره یو ځل تکراروم چې تر څو پورې زموږ د پرننسیشن برخه او هم د لغاتو برخه د شارټ فریزو برخه برابر شي. راځو ملګرو وایو چې شارټ phrases section. شارټ phrases section. دلته دوستانو phrases کلمه کې پی ایچ راغلی، نو دا ځکه مونږه د اف تلفظ وکړ. learn better not harder. learn better not harder. بهتره زده کړه وکړئ نه سخته. نو ملګرو وایو چې مونږه همیش تاکید په دې باندې چې په رولز باندې به کار کوو، په اصولو باندې به کار کوو. نو د هغې د جملې نه مونږ هم اوس د شارټ فریزز رولز سره ځو چې په اخره کې به دوستانو زه تاسو ته وایم چې مونږ څنګه کولی چې شارټ فریزز زر زده کړو او څنګه کولی شو چې زمونږ ښه تلفظ جوړ شي او څنګه کولی شو چې مونږ دا شارټ فریزز په خپل ډیلی لایف په خپل روزمره زندگی کې استعمال کړو. house daily chores. دا د زمونږ د شارټ فریزز لومړنۍ برخه یا پارت 1 د لنډ جملو برخه اولنی درس. house daily chores د کور ورځني کارونه. clean the house. clean the house کور پاک کړئ، کور پاک کړه یا کور پاک کړئ. cut the grass. cut the grass واخه اوربا یا گیا اوربا. do the dishes. do the dishes لوښي پرېمینځه یا لوښي ومینځه. همداسې موږ ویلی شو wash the dishes. wash the dishes لوښي پرېمینځه، ظرفونه پرېمینځه یا کالي پرېمینځه. do the laundry. do the laundry. do the laundry. do the laundry کالي یا جامې ومینځه، کالي یا جامې پرېمینځه. wash the clothes. wash the clothes. wash the clothes کالي یا جامې ومینځه یا پرېمینځه. dust the house. dust the house کور خړوب کړئ یا د کور صافي وکړئ. feed the animals. feed the animals څارویو ته خواړه ورکړئ، ژوو یا حیواناتو ته خواړه ورکړئ. hang up the clothes. hang up the clothes کالي یا جامې زړول، د جامو یا کالیو ځوړندول یا زړول یعنی جامې هوارول. iron the clothes. iron the clothes جامې اوتو یا اکسرې کړئ، جامې اوتو یا اکسرې کړئ. paint the house. paint the house کور رنګ کړه. sweep the house. sweep the house کور پاک یا جارو کړه، کور پاک یا جارو کړه. take out the rubbish. take out the rubbish کثافات یا گند وباسه. walk the baby. walk the baby ماشوم ته قدم ورکړه
یا ماشوم وګرځوه. Clean the windows. Clean the windows. کړکۍ پاکې کړه. کړکۍ پاکې کړه. Wash the car. Wash the car. موټر ومینځه. Water the plants. Water the plants یعنی بوټو ته اوبه ورکړئ. Work in the garden. Work in the garden. په باغ یا بڼ کې کار وکړه. نو خوږو دوستانو په دې برخه کې اوس موږ وایو چې this section of Hamdard Professional English Learning Program helps with the students to promote their pronunciation and daily phrases which have the most usage in our society. ملګرو په دې برخه د Hamdard Professional English Language Program کې دا برخه موږ سره کومک کوي، زموږ د شاګردانو سره کومک کوي تر څو د دوی د پروننسیشن برخه ښه شي او د دوی روزمره کومې عبارې چې دي چې دا سره قوي شي. which have the most usage in our society کوم چې زموږ په جامعه کې زموږ په ټولنه کې زیات استعمال لري. This section covers some basic phrases په دې کې بعض ابتدایي برخې عبارې راغلي دي that might be used in daily or day to day conversation چې شاید یا احتمال لري ګواکې چې په روزمره محاوره کې یا خبرو اترو کې استعمال شي. In fact په حقیقت کې special attention has been given to phrases used in daily dialogues. په حقیقت کې ډېر تاکید او ډېر فشار په دې راوړل شوی دی چې هغه فریز استعمال شي کوم چې په روزمره ډایلاګ گفتگو او خبرو کې استعمالیږي. کنورسیشن محاوره خبرو اترو کې and reading passages او د لوستلو په پیامونو کې د لوستلو په برخو کې. نو دوستانو په دې هیله باندې چې تاسو زموږ سره په دې ویډیوګانو کې مخکې تګ وکړئ. که دوستانو چیرته زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو کوشش وکړئ چې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ چې تر څو موږ نور پریزز او یا زموږ نورې کومې ویډیوګانې چې دي چې دې کې زموږ سره اشتراک وکړئ او ستاسو د انګلیسي ژبه ستاسو په کور ستاسو په دکان او ستاسو د ژوند په هر قدم او په هر ځای کې له موږ سره زده شي.